د خیبر پښتونخوا په غرونو او لرې پرتو سیمو کې به ډېر ماشومان داسې وو چې مکتب ته به نشو تللی. ځینې به له هېواده بهر وو او ځینې به د مکتب له اسانتیاوو بې برخې به پاته وو. خو یوه ورځ د صوبې وزیر اعلی سهیل افریدي د تعلیم په اړه یو مهمه ناسته راوبلله. په دې ناستې کې هغه د راتلونکي یو نوي خواب وړاندې کړل. هغه ویل موږ به داسې یو نظام جوړوو چې هر ماشوم په هر ځای کې وي زده کړه وکړي. همدلته د پاکستان د لومړي ورچوال سکول د جوړېدو پرېکړه وشوه. کیسه دلته لا نوره هم په زړه پورې کیږي. استاد BAI حکومت دا هم اعلان وکړ چې معرفي کیږي یو داسې هوښیار استاد چې 24 ساعته به ماشومانو ته سبق وایي. ورو ورو دا خواب حقیقت ته نږدې شو. شپږ څلوېښت سرکاري مکتبه د آنلاین تعلیم سیستم ته واوښتل. ماشومان اوس کولی شي چې له خپلو کورونو څخه درسونه واوري. حکومت پلان درلودی چې دا شمیر لا ډیر کړي او نور 115 مکتبه هم ورچول کړي. په یو مرکزي ډیجیټل سټوډیو کې به استادان درسونه وکوي او د لایو ژوندي درسونه به ثبت کیږي. فرض ده استاد به AI کوونکی وي یا هر وخت وګوري په انګلیسي، ریاضي، فزیکس او کیمیا کې مرسته کوي او دا ټول به په اردو، انګلیسي او پښتو ژبه کې وي. وزیر اعلی ویل دا به د هغو ماشومانو لپاره یو لوی بدلون وي چې لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي. او همداسې د تعلیم یو نوې کیسه پیل شوه. یو کیسه چېرته چې ټکنالوژي او زده کړه سره یو ځای شول څو د راتلونکي نسل لپاره رڼا جوړه کړي.